سلام علیکم. وړه وبشي بس دی پسې د لمبر دی که نه مړه خو بل دې ساز کړی دی دا خو چران دی په بو ګرځي څه په پټرول خو نه ګرځي بار کښېنه داجي السلام عليكم. وعليكم السلام. څنګه ښه تا ته زر پیرې ما ویلي چې درته دا چې کم از کا دا چې نقد او بیخ پوله د ولویسه د ورځې اتیا پیرې خالي کې نو د بل مسلمان غم د څه نشته داجي زه د ملګرو سره ځم سوات ته ښه نو ما سره به دا کار دلته څوک کوي؟ نو ما خو اوسه پورې کار وکړو او زما نه مخکې به تاسو دا کار چا کوو نو بس پاتې شه ما سره ما سره هغه وخت کې ته زلمی وې او اوس هم زلمی کې خیر کار کوه ښه ښایسته ځوان او کار کوه او زه سره یم مې دي که زړه کې رسي وه چې دا راسره لګېږي ښه زه به زه خدای مل شه لږې نغد یې نه راکړې شته ده څه پیسې نو ته هر وخت یې مړه به زه قچلي دوا راته کوه دوا تشه دوا مهرباني لکه سوات ته به کله ځو یار او کنه یار ګاډي تیار دی په ګاډو باندې څه چې هغوی راچوي ولاړ به چې هغوی نه نو څه پې لکه نوران یم که نه یاره زه خو پسې هلته ګرځم تاسو دلته کې ولاړئ ځای چې ځو که نه یار نو راځئ که نه وی راځئ خو دغه نور پته لګي دغه بله نو څه شو لکه ما زه دلته ولاړ یار ځه دی دلته کې راغی نو خدای مسلمانه ګاډو ډرایور سره بل ته ولاړ وې که نه موږ سره پسې هلته ګرځو تاسو دلته کې سترګې پټوئ یاره یو دی نه پټېږي بل ته بل نه پټېږي زم درسه ځم خاص سوات ته راشه ته هله دلته وګوره نو وایي ته څه کوې سوات کې چکر ته ځم که نه تاسو سره ولې څه چل دی دماغ هم خراب دی خدای ته وګوره سیده ګل ځان سپونه زه یار او کنه یار په ده څه کوې خدای مکه اوبه به رانه یوسي لکه سبا به څه مسلې شي او بیا بیرون راسره لانجې کوي یار دې ځان سره نه بوځو او کنه یار لکه د خدای ظالمانو د ده چل مال راځي که نه څه به پې کوو من سوات ته کبان له روان نیو نو د سوات اوبه خو ظالمه دونه ریکارډي اوبه دي یخې دي هغه دې به ورته ورکوزو دا خبره صحیح ده که نه صحیح ده خوښ هم ده ښه وروره خرچه به در باندې راځي خرچه نو راځي دي که نه بس ټیک ته وشه پلار نه پیسې راولې او راځه موږ ته دلته ولاړو شاوه ځه نو ډاسکن تیار دی ډاسکن تیار دی که نه ته خو پیسې راوله که نه یاره پیسې به ګوره مانې خروره صحیح ده جي راځه یار دا آخره چې خدای پاک په خیر خوشحالو سره سوات ته ورسو هلکه ډېر مزه کوزېږي روکې او کنه نو غورځېږو دقه چل دی که نه لکه بل ته وایه مه راکوزېږه ښه د خشاکه مو که ساده ګونه بیا راځه اشا کړم خو دا څنګه به ویسم که نه خو دا به راکټ کوم څنګه یاد ده ښه بیا هغه شان وایه بیا هغه شان وایه ما د جانان وایه ما د چا وایي چې سوات ته راځه ته سګرېټی خو ما په زندګۍ کې نه راوړی ظالمانه ته وایي خشا کړه او دا څه پلانجم سر دی د خدای مسلمانه وغورځوه دغلته شین خشاک ترې راغېشتې دی مړه رخصه مړه خدای دې تباه کړه موږ نه دې بیړه وجو ته اوس بیا واردوه څنګه واردوه خشاک دی لویه دنیا مې را په مخه کړې یا الله ساده ګونه ایخوا راشه مړه داسې کار به وکړي که نه چې ته هغه مخامخ شاپرین یې هغه شاپر به راولې ته مې پسې صرف کبان راغونډوه ښه صحیح ده نور کار زمونږ دی زه به پوښتنه کړم ښه نه نه اوبو ته به وردانګې خو صبر وکړه چې موږ درته کلي ووایو ته صرف موږ پسې کبان راغونډوه شاپر راول شابه مړه ګریبان هم راغلم او شاپر هم راغلم ښه شابه زر راځه هغه ساده ګونه خیال کې شابه ګوتې کې اچوه به خدای کله نغلا شي خوله به وازه نه کې خورم به دي هر وخت دی نو پېښې مه کوه خوله خوله بنده کړه تا پسې مونږ د کوم ځای نه راغلي د چرسدې نه ګوبې وله
अरे इनको सोने घट महीने अरे मार दे इनको सारी मानो अरे कुदीप सको मार दे आप के पता नहीं लगी लक्ष्य इधर के अरे भाई मन ده بجلاسك ميدي ده خصام مزايل لي يلا خير تشيل اخونا خير ميدي انا سو غدر انا لا وديت تباكا وديت تباكا هغه پلار له به څه جواب ورکو مايو نو مېو نو زغوي خو نو لما خو کار نه غي یاره خدایا خیر وکړه ربه بچ خو دې کنه مړه تا د ما غویل ما زیار دا نه بوزو درسه پستر ګولې دي یاره کا بچي مايو کنه بس مړه خدای خو استاد مې بي خو بس یاره ورشه نور ته بوزو یار نور ته بوزو مړه ورګه چا کبان راوالم یاره کا پلار تا خو زما جامې چولې دي مړه سادي ما خرج موږ د یخنینا مرشو یاره ستا خبره سی وکړه تا وی نه بوزو ما وی بوزو غولم راوستي غول د بده کې ورته نو د نت سو سوال دی یاره کمر ګورو دا کبان پاک کې چوم دې تکي خورو یار یو اندازه سی دي ښا بلداد سید دا خو ډېر زبردست ده چې نه میان او تیری هیر دا کدا پکې نه شان دی خو ګورا بس پاکوي چې بس خورو کنه یار کینه وتا وتا دغه شکوره ونه یار ورا دا تیار ته په هوا باندې درې دانې مين ته پاتې دي بس دا درځوخه دا وکه زه يلا استلك لك شكر دي يلا والله هغه مشران وی لاول خره د ځان غوخي او بیا خره د ښکار غوخي خير خير دا خبره پرېدا د حساب کتابو کا ها او بکو کنه یار حساب كتابك يا تدي كنا څو کسانی وو دا رورا 145 روپے کسر باندې راغی هو 145 والله روپۍ نه لرم ولې نه مانی ساده ما خراب دي دا خو مونږ په سین کې رانیولې تا خدای ته به برباد کړي تا په سین کې رانیولې دا غوړي او دا مسالې هم چیرولې ولې دا ما چې په 150 روپۍ خوړلې زه ته وګورې یاره ستاسو خبره سی وکنه نو د دې پیسې در درکوسو ددې ما سره چې 150 روپۍ حساب راته کې 15 مېرمنې بیا هم دروړي بس ټیک راځي چې دا پیسې ولې ورکو راځي